السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ موضوع یوزر ان ګروپس دی. چې یوزر ان ګروپس دغه څه خصوصیات لري، چیرته سټور کیږي او څنګه دا رن کیږي. دغه لومړني موضوعات د دغې په اړه ان شاء الله په ننني درس کې وړاندې کوو. یوزر ان ګروپس چې دی، هر کله چې یوزر کریټ کیږي، یوزر چې دا په دریو فایلونو کې د دریو فایلونو پورې عموما ارتباط لري، چې دغه د دغې کانټینټس چې دي دا په همدغه دریو فایلونو کې سټور کیږي او همدغه درې فایلونه د دغې معلومات چې دي، لکه پاسورډ چې ده، همدغسې لکه کوم نیم چې ده، کوم ګروپ چې ده، دغه ټول معلومات د یوزر چې دي دا په همدغه دریو فایلونو کې سټور کیږي. لومړنی اوس که چیرته مونږ یو یوزر جوړوو او د دغې دا ګروپ چې دا دغې سره سمدستي یو دانه ګروپ جوړیږي په همدغه سیم نیم باندې. فور اګزامپل مونږ اوس د علي په نوم یو یوزر جوړوو، مونږ به ونیسو د علي په نوم یو یوزر جوړوو. دلته به سمدستي مونږ سره چې د علي په نوم یو ګروپ هم جوړیږي. هر کله چې مونږ د علي په نوم یوزر جوړ کړو، نو دغه چې دا د علي په نوم ګروپ چې جوړ شو، دغه ای ټي سی ډاټ ګروپ، دلته دا درې دانې فایلونه ما درته ویلې. او پاس اول دلته چې دا ای ټي سی پاس ډبلیو ډي ده، اول دا ده ای ټي سی پاس ډبلیو ډي کې دلته چې د یوزر سټور کیږي. بیا چې دا ای ټي سی ګروپ ده، دغه اند چې ده دلته یعنی دریم چې ده مونږ سره دا شیډو ده، دغه ای ټي سی ګروپ چې ده په دې کې چې دی کې د یوزر ګروپ سټور کیږي. په ای ټي سی پاس ډبلیو ډي کې چې سټور کیږي، دلته یوزر په دې کې ګروپ سټور کیږي، او په دغه دریم کې چې ده دې کې چې سټور کیږي، دې کې د همدغې یوزر پاسورډ په انکریپټډ شکل کې سټور کیږي، چې هغې په اړه به ان شاء الله معلومات درکړو. خاص دومره تاسو اوس پوه شئ چې هر کله چې مونږ یوزر جوړوو، د دې پاسورډ او د دې یوزر په خپله چیرته یي پاسورډ په پاس ډبلیو ډي کې ای ټي سی سلش پاس ډبلیو ډي، بیا چې دا ګروپ په کوم چې سمدستي بای ډیفالت د دغې د یوزر د جوړولو سره ګروپ جوړیږي، هغه ګروپ به په ای ټي سی ګروپ کې یي. او کوم چې پاسورډ ده، پاسورډ ریلیټډ زیات معلومات دي چې هغې به ان شاء الله وایو، نو دا چې ده دا په شیډو په کوم فایل چې ده په دې کې سټور کیږي. چې اوس کله دغه فایل د یوزر جوړ شو، نو بیا چې ده ما وویل چې د په همدغې نوم یو ګروپ جوړیږي، او دغه چې ده دغه ګروپ نیم چې ده همدغسې او یوزر چې ده دغه یوزر د کوم ګروپ ممبر ده، دغه یوزر چې ده د کوم ګروپ څومره ممبرانو ممبرشپ چې لري، همدغسې نور چې څه شی اتارټي چې دغه لري، دا ټول چیرته د یوزر یا د ګروپ لیول کوم کمانډز چې دي د یوزر پورې مربوط، نو دا به په ګروپ فایل کې سټور کیږي. بیا چې دا ای ټي سی پاس ډبلیو ډي دغه بیا هم د دغې کې تقریبا څو څیزونه 15 یا 7 څیزونه دغومره د دې یوزر په اړه چې یوزر ریلیټډ یي. څنګه یوزر یو آی ډي، دلته اوس دلته لاندې ما درته یو مثال ویلی ده چې اوس دغسې مونږ سره یو یوزر ده د دې په نومه، نو دغې پاس ډبلیو ډي کې به د دې څه شی کوم څیزونه سټور کیږي. اول به د دې یوزر نیم یي، دغه کالون چې تاسو کوم وینئ دا چې دغه فیلډ سپریټ کوي چې دغه څو څیزونه دلته چې کیږي سټور کیږي. اول به چې یوزر نیم یي، بیا به چې شی یي ریپرزینټ ا پاسورډ. دلته اوس دغه ایکس چې تاسو وینئ دا پاسورډ ده د همدې یوزر، خو ما درته ویلي چې دا چې دا کوم ایکس چې ده دا په هماغسې انکریپټډ شکل کې ده، کوم چې نه معلومیږي، تاسو نشئ کولی وپېژنئ. بیا چې د یوزر آی ډي ده، کوم چې مونږ هلته د آی ډي یوزر نیم په نوم هم معلوموو چې هغه به وروسته ووایو. بیا چې دا د همدغې یوزر ګروپ آی ډي ده، چې دا یوزر چې ده دغه کوم ګروپ چې د دې ممبرشپ لري، دغې ګروپ د یوزر په دغې ګروپ کې کومه آی ډي ده، ګروپ آی ډي چې ده. بیا چې ده د دغې یوزر کمنټ ده، دغه یوزر کې کوم کمنټ لیکل شوی وي د کریټینګ په وخت کې، نو دغه کمنټ کوم کمنټ ده، دغه فیلډ کې به کمنټ وي، یعنې دا څوم فیلډ ده، دا چې ده 5م فیلډ ده، په 5م فیلډ کې کمنټ ده، او په 6م فیلډ کې د یوزر لوکیشن ده. بیا په 7م فیلډ کې چې وروستنی فیلډ ده، دا چې ده نیم آف شیل ده. مونږ ویلي وو چې شیل څه شی ده او شیل څه شی ده، چې مونږ ویل بای ډیفالټ شیل بیا کوم یو ده چې هغه بیس شیل ده، تاسو ګورئ دلته. او بیا پاس ډبلیو ډي چې ده په لینکس کې چې دي 2 پاس ډبلیو ډي دي، چې یو پاس ډبلیو ډي چې ده هغې کې کمانډز چې ده
سټور کیږي او د هغې دغه ایډرس چې دی دا یوزر بن دا بیا یوزر سلش بن سلش بیش په دغې کې سټور شوی ده او دا بل چې ده همدغه پاس ډبلیو ډي چې ده دغه ای ټي سی په پاس ډبلیو ډي ده په کوم کې چې موږ وویل چې دغې کوم یو پاس ډبلیو ډي چې ده په دې کې څه سټور کیږي په دې کې یوزران سټور کیږي هر یوزر چې موږ جوړوو او کوم یوزر کې به کوم معلومات دي دغه ټول معلومات دا په پاس ډبلیو ډي کې د یوزر په اړه نو دغه چې ده دا اوس دلته عملي ګورو چې څنګه دغسې یو چیز چې دا کوم معلومات په پاس ډبلیو ډي کې دي او کوم معلومات په دې نورو فایلونو کې دي همدغه درې فایلونه چې موږ وویل اول چې دا موږ کوم یې وویلې کیټ کو چې موږ وویلې کیټ موږ ته څه کوي موږ ته یو څه ډسپلی کوي په ټرمینل کې ای ټي سی او پاس ډبلیو ډي کو دلته پاس ډبلیو ډي کې موږ سره چې کوم بای ډیفالت یوزران هغه هم ښیي خو کوم چې موږ جوړ کړي هغه هم ښیي ما سره اوس دلته چې دا دوه یوزران دي یو یوزر دغه ده او یو یوزر دا ده ما تاته وویلې تاسو ته چې هر کله موږ یو یوزر جوړو بای ډیفالت سمدستي د دغه یوزر په نیم باندې یو ګروپ جوړیږي نو موږ وویلې چې دلته موږ ته د ګروپ ممبرشپ ښیي اول خو موږ وویلې چې دلته چې ښیي نوم ښیي د خپله یعنې یوزر نیم ښیي بیا هماغه پاسورډ ښیي او بیا چې ښیي یو آی ډي یوزر آی ډي ښیي چې دغه یوزر آی ډي چې ده بیا ګروپ آی ډي ښیي چې دا کوم ګروپ چې دی لري د دې ګروپ کې د دې یوزر کوم آی ډي ده او بیا چې دا دغسې بیا موږ ته دا کوم ګروپ چې ده د هغې نوم نیم ښیي او بیا چې ده دلته دغه پات ښیي چې په دغې پات کې هوم سلش همدغه یوزر نیم دغې کې دا چې ده سټور شوی ده او بیا چې ښیي شل نیم ښیي د شل نیم همداسې دا بل یوزر تاسو ګورئ د میاخیل په نوم چې کوم دی دلته هم اول یوزر نیم ده او بیا چې دا چې شی ده پاسورډ ده او بیا چې شی ده یوزر آی ډي ده ګورئ دا اوس دوهم یوزر دی د دې چې د یوزر آی ډي او همداسې ګروپ آی ډي بیله د دې نه یو شان نه ده همداسې د هر یو فرق کوي که دلته موږ دلته د روټ ته راسو د روټ هم فرق لري دا ګورئ دا چې دا د روټ ده او دا د روټ پاسورډ ده او همدغسې دا د روټ چې د یوزر آی ډي ده او دا د روټ چې ده ګروپ آی ډي ده او دا ګورئ د روټ خپل ګروپ ده او دغه چې کې روټ سټور ده تاسو ګورئ سلش روټ چې موږ وایو سلش موږ ووایو دلته او بیا دا چې ده دا د شل ده نو دغه دا معلومات تاسو وکتل چې دغه عمر معلومات د دغې په اړه موږ سره دلته سټور کیږي اوس که راسو دغې په اړه بیا موږ خبره کوو نو دلته خو نور دومره څیز نه ده پاتې اوس دغې کې دا یو کمنټ په اړه دلته ګورئ د کمنټ فیلډ چې ده دلته هم خالي ده او دلته نه ده خالي دلته کمنټ کې همدغه نیم لیکلی خو دلته ګورئ د کمنټ فیلډ خالي ده موږ ویل چې په شپږم کې په پنځم فیلډ کې چې کوم کمنټ وي نو کمنټ په دغه یوزرانو کې نشته موږ کمنټ بیا وروسته ورته څنګه کمنټ ورکې اضافه کولی شي د یوزر لپاره او څنګه دا نور فیلډونه تاسو نوي کوئ داسې یوزر آی ډي څنګه چینج کوئ همداسې دا څنګه چینج کوئ پاسورډ چینج کوئ نیم یوزر نیم چینج کوئ دا ټول پات ورته چینج کوئ دا ټول شیان ووایو اوس چې دا همدغسې راځو او ای ټي سی ګروپ ګورو چې موږ سره څومره ګروپونه دي ګوره ما تاسو ته وویلې کله چې هلته په همدغې نوم هغه ګروپ وي نو دغه ګروپ دلته راځي هلته یې خاص موږ ته نوم ښیي نور سټور دلته یي نو دا نه په ګروپ کې سټور وي ګورئ د دې آی ډي څه ده هلته تاسو وکتل که نه چې د دې آی ډي څه وه د دې آی ډي 0 وه د دې جي آی ډي په هغه ګروپ کې په کوم هغه یوزر کې چې وه د هغې یوزر د جي آی ډي چې وه همدغه 0 وه نو دلته هم 0 ده همدغسې بیا دوهم یوزر کې چې د کوم یو میاخیل یوزر و د هغې ګروپ آی ډي چې وه همدغومره وه همداسې دلته ګورئ دغومره معلومات نو که دغه اوس موږ وګورو دلته څو فیلډ لري تقریبا دلته موږ سره 3 فیلډه دي په ګروپ په جي آی ډي کې دا چې دا بیا موږ چینج کوی هم سو همدغه یو پاسورډ یې ګورئ دا ټول دا کوم چې بای ډیفالت خپل هم دي ان په روټ کې هم همدغسې 3 فیلډه دي یو چې د یوزر نیم ده او بل چې ده یوزر پاسورډ ده او بل چې شی ده جي آی ډي ده ګروپ آی ډي نو دا چې دا چې و دوهم هماغه کوم چې ګروپ ریلیټډ فایل او په دغې کې هم شی کېږي د ګروپ او یوزر ریلیټډ څومره ډیټیلز چې دي دا په دغې کې سټور کېږي دریم چې ده هغه شیډو ده دغه شیډو کې چې دا دلته هم تاسو ګورئ چې دلته اوس تاسو ته هغه کوم پاسورډ چې ده هغه درته په انکریپټډ شکل کې پوره ښیي
اوس ګوره دلته لومړنی چې ده دلته فیلډونه زیات دي د دغې په اړه بیا موږ معلومات شریکوو انشاءالله. دا به اوس سم نه ښکاري. تاسو ګورئ چې دغه پاسورډ څومره اوږد ده د دې، یعنې دغه ټول چې دی له دغه ځایه نیولې تر دغسې دا ټول چې دی دا د همدغې یو یوزر چې دي کانټینټس دي. دلته ګورئ ځکه منځ کې کوم بل فیلډ نه لري. دلته بیا په فیلډ بیس شوی ده. دلته دغه معلومات چې دي دا ځینې فیلډونو کې معلومات نه دي اضافه شوي. دلته هم همدغسې ده. نو دلته چې دا ګورئ تاسو دلته مهم چې شی دلته پاسورډ ما درته مخکې مې ویلې په دې کې سټور کېږي. دا ټول پاسورډ ده دلته. ځکه دلته له یو نیم نه یعنې یوزر نیم نه وروسته چې شی و ایکس و که نه هلته، نو دلته هم اوس ایکس راغلی، خو ایکس دغسې حالت کې موږ ته ښیي چې دا چې ده دا په ټول پاسورډ ښیي. او دلته بیا چې شی ده دغه چې ده پاسورډ نه لري، نو ځکه دې کې دلته پاسورډ نه ده ورکړی. که اوس موږ وګورو نو دا به پاسورډ نه لري. دا ګورئ تاسو پاسورډ دغه نه لري. نو ځکه دغه چې و دغې هلته پاسورډ نه راته. نو دغه 3 دانې فایلونه وه چې موږ تاسو وکتل او چې څنګه د دغو په کوم ځای کې سټور دي او دغې کوم معلومات دي چې لومړي سر کې موږ وویلې پاس ډبلیو ډي ده په کوم کې چې یوزرز فول چې شی ډیټیلز چې دي او بیا چې دا ګروپ آی ډي ده دلته د همدغې یوزر د کوم ګروپ ریلیټډ چې دي هغه معلومات چې دي سټور شوي دي. او بیا چې دلته په شیډو دغې کې چې ده د همدغې یوزر پاسورډ چې ده هغه ورکې سټور شوی. یعنې دلته اصل مقصد چې ده پاسورډ د پاسورډ خو هلته هم تاسو لیدل، خو هلته ایکس فارم کې و. دلته چې ده هماغه انکریپټډ فارم لیکي. هلته یوازې ایکس یې لیکلی او هلته خو د دې پاسورډ نه و انکریپټ شوی، خو یعنې هلته یې هماغسې لیکل چې تاسو دغې نه معلوم سي دا چې ده د یوزر پاسورډ ده. او دغه چې و دغسې معلومات و. نو دلته یو مثال هم ده چې کله دا په شي کې موږ د یوزر کریشن، یوزر ډیلیشن، یوزر فردر څومره چینجنګ چې دغې کې راوستی، څومره موډیفیکیشن چې په یوزر کې راځي، دا ټول موږ وایو څنګه موږ دا یوزر چې ده دې ته صلاحیت ورکړو، څنګه ورنه صلاحیت دا د دې په اړه په راتلونکي کې درسونو کې پوره معلومات